یوه شپه 8 سره ملګرو د کلي پر یوه پوسته حمله وکړه او په پوسته کې ناست 12 پولیس چې ټول معتادین مو ووژل او اسلحې یې له ځان سره یوړې. په دې پوسته کې مصطفی او خالد ته 2 پیکا 2 راکټه او 8 میله کلاشینکوف 4 مخابرې 3 موټر سایکله یوه سراچه موټر او زیاتې مرمۍ په لاس ورغلې. 10 ورځې پس ورته راپور راغی چې د ولسوال معاون کور ته راغلی او سهار وختي خپل موټر کې ولسوالۍ ته ځي. مصطفی او خالد هم ورته کمین ونیوی او هغه یې وواژه. د هغه سراچه موټر او یو میګاروف توپانچه یې هم غنیمت کړه. د مصطفی او ملګرو شمیر یو ورځ تر بلې زیاتېده او خلکو ورسره د پیسو مرستې هم زیاتې کولې. یوه شپه مصطفی او ملګري د کلي تر ټولو لوی مسجد ته د ماخوستن د لمانځه پر مهال ورغله او په جماعت کې ناستو کسانو ته یې وویل چې ټول پر خپلو ځایونو کښېنئ، موږ مجاهدین یو، فقط درته یو څو خبرې کوو. په دې وخت کې مصطفی خالد ته اشاره وکړه. خالد هم منبر ته راغی او په خپل زړه وړونکي غږ یې څو آیتونه تلاوت کړه او بیا یې خبرې داسې شروع کړې. الله جل جلاله په قرآن کریم کې سورت توبه 111 آیات شریف کې فرمایي حقیقت دا دی چې الله تعالی له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله جل جلاله په لار کې جنګیږي نو دوی کافران وژني او وژل کیږي. له هغوی سره په تورات انجیل او قرآن کې د جنت وعده د الله پر ذمه یو کلکه او پخه وعده ده. څوک دی چې د الله څخه زیات د خپل ژمنې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا سره چې الله سره مو کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. مسلمان ولسه تاسې به خبر یاست چې دلته کفار راغلي دي او جهاد فرض عین دی. نو موږ هم فقط د الله تعالی لپاره راوتلی یو او د پورتني آیات مطابق له الله سره مو د خپل سر سودا کړې. له الله تعالی څخه د خپل سر په بدل جنت رانیسو. قسم په رب کوم چې داسې ورځې هر وخت پر موږ راځي چې موږ 2 ورځې وږي ګرځو. لوږه، ستړیا او بېخوبۍ زموږ سره هره ورځ ملګري وي. ای پر کور ناستو د جهاد څخه غافلو خلکو کوم خوند چې په دې ستړیا، لوږو او شبګیرو کې دی والله بالله که د دنیا په یو خوشحالۍ کې هم وي. دومره د زړه سکون او ارامتیا چې زموږ سره ده په الله قسم کوي تاسې په دنیا کې په یو کار کې هم پیدا کړئ. د جهاد ذکر الله جل جلاله په قرآن کریم کې په 484 آیاتونو کې کړی دی. الله تعالی جهاد تر ټولو غوره او بهتره عمل ګڼلی دی. الله جل جلاله په 60 سورتونو کې د جهاد یادونه کړې ده. مجاهدین د الله جل جلاله غوره بندگان دي. همدارنګه په ډیرو حدیثونو کې د جهاد فضیلت بیان شوی دی چې د هغوی د ټولو یادول دلته زباله وسخه لوړ دي. نو ای مؤمنانو نور د غفلت له خوبه بیدار شئ او جهاد شروع کړئ. د کفارو په تبلیغاتو ځانونه مه خطا کوئ. د دې پر ځای چې د کفارو راډیو ته غوږ ونیسئ او د هغوی په تبلیغاتو اکتفا وکړئ نو قرآن کریم او حدیث مطالعه کړئ. له حقیقي عالمانو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی خو خپله ټوپک واخلئ، جهاد شروع کړئ. که مو هغه له وسه پوره نه وي د مجاهدینو حمایت وکړئ. هغوی ته پیسې، ډوډۍ او کور کې ځای ورکړئ. که هغه هم نشئ کولی نو په زړه کې له کفارو څخه نفرت کوئ. خبردار په مجاهدینو پسې بد رد ونه وایاست چې حشر به مو له همدې امریکایانو سره شي. هر څوک چې له امریکایانو سره یو ځای په مجاهدینو پسې بد وایي او یا د مجاهدینو مقابل کې سنګر نیسي نو د هغوی د ایمان د تللو ویره ده. ګرانو کلیوالو نور مو وخت نه نیسم، په الله تعالی مو سپارم. که په تاسې کې څوک زموږ له ملګرو څخه غوښتنه لري نو مهرباني وکړئ ولاړ دي شي. د دې خبرې وروسته یو کلیوال په لومړي صف کې ولاړ شو او ورته یې وویل چې ستاسې مشر کوم یو دی؟ مصطفی چې د جومات په دروازه کې ولاړ و کلیوال ته یې وویل چې مشر یې زه یم. کلیوال مخ شاته د مصطفی خواته راواړوئ او بیا یې په خندا کې ورته وویل چې تا خو مخ په څادر ټینګ تړلی نو زه به څنګه تا وپېژنم. مصطفی هم ورته وخندل او ورته یې وویل چې خیر ته که مې ونه پېژنې زه خو دې پېژنم او خدمت دې راته ووایه. کلیوال ورته وویل چې ډیره موده کېږي چې دا یوه پښه مې د زنګون څخه د پاسه درد کوي. که ته راته یو دم پرې وکړې الله تعالی ته امید لرم چې ښه به شي ځکه تاسې د الله تعالی غوره بندګان یاست. مصطفی هم مخکې ورغی او د کلیوال پر پښه یې دم وکړ او بیا یې په مسکا کې ورته وویل بابا که د مجاهدینو سره کومک وکړئ الله تعالی به شفا درکړي. کلیوال هم سر ورته د هو په ډول وښوراوه. نور مصطفی او ملګري یې له جوماته بهر راووتل او ترې روان شول. د خالد خبرو د کلي د ډیرو ځوانانو ویده ضمیرونه راویښ کړل او ډیرو ځوانانو به هره ورځ په خپلو منځونو کې د جهاد کیسې کولې. د کلي اکثرو ځوانانو غوښتل چې جهاد وکړي مګر یوازینی مشکل لا و چې دوی ته د مجاهدینو خاص ادرس معلوم نه و او هغه ځوانان چې د مصطفی سره یو ځای شوي وو
هغوی هم دا مشکل درلود چې اسلحه ورسره نه وه. په 5 کسانو به یو کلاشینکوف او 3 شاجوره مرمۍ درلودلې. د مجاهدینو شمیر په دې وخت کې تر 100 زیات و، خو هر مجاهد په خپل کور کې اوسېده او د شپې بیا ټول پر ټاکلي ځای سره یو ځای کېدل. یو شپه مصطفی خپل 10 ملګري سره راټول کړه او ورته یې وویل چې نن شپه پر ولسوالۍ او اړوندو پوستو حمله کوو. ټول خوشحاله شول، یو بل ته یې د خوشحالۍ څخه غاړې ورکولې. مخکې له دې چې مخ د ولسوالۍ په طرف حرکت وکړي، مصطفی خالد ته وویل چې یو څو خبرې نصیحت په ډول مجاهدینو ته وکړه او هم د بریالیتوب لپاره دعا وکړه. خالد هم مخکې خواته راغی او د اعوذ بالله او بسم الله ویلو وروسته یې وویل: ای د اسلام په خاطر سرښندونکو ځوانانو، زما مور او پلار او زما ځان دې تر تاسې قربان شي. قسم په الله تعالی خورم چې تاسې د دنیا تر ټولو غوره بندګان یاست. تاسې هغه کسان یاست چې د الله تعالی پرته مو بل چاته سر نه دی ټیټ کړی. تاسې تر ټولو غټ جابر امریکا سره ډغره فقط د الله تعالی لپاره وهئ. تاسې د هغه چا سره نن په تش لاس جنګیږئ چې د ټولې نړۍ انسانانو په خدایۍ نیولی دی او د همدې امریکایانو غلامي کوي. زړه ته راتېرو ملګرو، دا چې وخت لنډ دی، زیاتې خبرې نشم کولی، نو فقط درته د جهاد اړوند یو څه معلومات درکوم. جهاد کوښښ او زیار ته وایي او د شریعت په اصطلاح کې د الله جل جلاله لپاره د کفارو او د هغوی د ملګرو سره خاص د الله جل جلاله لپاره جنګ ته وایي. د جهاد اهداف په قرآن کریم کې ذکر شوي دي. اول، چې د اسلام دعوت غالب او محفوظ شي. دوهم، د مستضعفینو مسلمانانو سره مرسته او کومک وشي. دریم، د هغه قوت ماتول چې د مسلمانانو پر خلاف یې سرکشي کړې وي. جهاد هغه وخت ښایست مومي چې د دعوت خلاف مانع پیدا شي او یا پر مسلمانانو کفار تیری وکړي چې په اول صورت کې فرض کفایه او په دوهم صورت کې فرض عین دی. دا چې نن پر افغانستان کفارو یرغل کړی، نو جهاد پر هر نارینه او ښځینه فرض عین دی او په دې وخت کې زوی ته د مور، پلار او ښځې ته د میړه د اجازې ضرورت نشته. دوی کولی شي چې بغیر له اجازې جهاد ته ولاړ شي. د جهاد شرایط دا دي چې شخص به مسلمان، آزاد نارینه، عاقل، بالغ به وي. پر معذور جهاد فرض نه دی. ګرانو ملګرو، د جهاد غوره او بهتره نیت د الله تعالی رضا او شهادت دی. پوهېږم چې موږ او تاسې ټول فقط د الله تعالی د رضا لپاره راوتلي یو، ځکه هیڅوک موږ او تاسې ته نه پیسې او نه بل کوم دنیوي امتیاز راکوي. او په پای کې الله تعالی ته دعا کوم چې یا الله که به موږ ستا د رضا لپاره راوتلي یو، موږ ته فتح او بریا نصیب کړه. یا الله زموږ نصرت وکړه.